آیا پوهیږئ هغه کومه وینه کومې چیغې او کوم درد و چې د بنګلادیش خلک د پاکستان د ظالم ریاست څخه د ازادۍ اخیستلو ته مجبوره کړل؟ ولې قائد اعظم محمد علي جناح یوازې اردو ژبه د پاکستان رسمي ژبې په توګه اعلان کړه په داسې صورت کې چې د پاکستان 50% وګړي بنګالیان وو؟ ولې یو هیواد د خپل نیمایي نفوس څخه د ژبې حق د سیاست واک او د ژوند عزت واخلي؟ ولې د یوې ژبې د دفاع ورځ نن د ټولې نړۍ د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ګرځېدلې ده؟ ولې د پاکستان پوځ او سیاسي مشران ونشو زغملی چې د هیواد د خلکو په رایه ټاکل شوی یو بنګالی د ټول پاکستان وزیر اعظم شي؟ څنګه د پاکستان پوځ په بنګالي وګړو د سرچ لایټ په نوم داسې عملیات پیل کړل چې د ملګرو ملتونو د راپور په اساس 3 میلیونه انسانان پکې ووژل شول؟ ولې د پاکستان پوځ د 2 لکه څخه زیاتو بنګالي او ښځو باندې جنسي تیری ترسره کړ؟ او څنګه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عبدالله نیازی د هندي جنرال جګیج سنگ اروره ته سره د 93,000 پاکستاني سرتیرو تسلیم شو؟ دا او داسې نور مهم معلومات زموږ سره په همدې ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور بختیار احساس او تاسو د احساس ګولډن ټي وي چینل ګورئ. نو راځو د بشپړې ویډیو طرف ته. تصور وکړه یو هیواد چې 2 برخې لري خو ترمنځ یې شاوخوا 2000 کیلومتره فاصله ده. یو ملت خو 2 رنګونه، یو حکومت خو 2 چلندونه. دا د پاکستان هغه تاریخ دی چې پایله بنگلادیش وه. خو دا جلاوالی تصادفي نه و بلکې د ظلم، بې عدالتۍ، وژنو او د یو ملت د حقونو د غصب کیسه وه. راځئ دا مستند داستان سره یو ځای واورو. د 1940 کال په اګست کې چې برطانوي استعمار د هند له نیمې وچې څخه ووت 2 نوي هیوادونه رامنځته شو، هند او پاکستان. پاکستان چې 2 برخې یې درلودې، لویدیځ پاکستان یعنې اوسنی پاکستان، ختیځ پاکستان یعنې اوسنی بنګلادیش. ختیځ پاکستان یعنې اوسنی بنګلادیش د نفوس له پلوه تر ټولو زیات و. د ټول پاکستان 50% وګړي بنګالیان وو، خو له پیله بنګالیانو ځان محروم احساساوه. پوځ، حکومت، اقتصاد او اداره ټول د لویدیځ پاکستان یعنې پنجاب تر کنټرول لاندې وو. که څه هم په ختیځ پاکستان کې بنګالیان اکثریت وو، خو له هماغه پیله د دوی غږ تر پامه غورځول شوی وو. واک، قدرت او پوځ ټول د لویدیځ پاکستان یعنې پنجاب په لاس کې وو. دا بې عدالتي یوازې د واک پر ویش محدوده نه وه بلکې اقتصادي ظلم هم روان و. ختیځ پاکستان ډېری صادرات کول خو پیسې په لویدیځ مصرفېدلې. خلک په دې ناهیلې شول چې ولې د دوی کار، خواري او شتمني د بل چا جیب ته لویږي. همداراز د بنګالي ژبې پر ضد او هینامیزه چلند کېده. د دې بې عدالتیو تر ټولو واضحه نښه هغه وخت راڅرګنده شوه چې د 1948 کال په مارچ میاشت کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي قائد اعظم محمد علي جناح اعلان وکړ چې یوازې اردو به د پاکستان رسمي ژبه وي. دې اعلان د ختیځ پاکستان خلکو یعنی د اوسنۍ بنګال خلک چې بنګالي ژبه یې ویله ډېر سخت په غوسه کړه او دا یې ډېر لوی ظلم وبللو. د ژبې غورځنګ پیل شو چې په پایله کې په 1952 میلادي کال کې د فبرورۍ په 21مه نیټه د ژبې د حق غوښتونکي مظاهره کوونکي محصلین ووژل شول چې بنګلادیش کې دا ورځ تر نن ورځې پورې د شهید د ژبې ورځ بلل کیږي چې د همدې وجې دا ورځ اوس د یونسکو لخوا په 1999 میلادي کال کې د انټرنیشنل مادر لینګویج ډے یعنی د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په نوم په رسمیت وپېژندل شوه او اوس هر کال لمانځل کیږي. ورپسې ختیځ پاکستان یعنی اوسني بنګال له سیاسي بې عدالتیو، اقتصادي تبعیض او پوځي استبداد څخه کړېدونکی و. که څه هم ختیځ پاکستان د لویدیځ پاکستان د صادراتو لویه سرچینه وه خو بیا هم پراخې سیمې بې برخې، وروسته پاتې او له حکومتي پروژو بې ګټې پاتې وې. د دې نابرابرۍ پر ضد غږونه ورځ تر بلې لوړېدل. د 1901 میلادي کال پارلماني ټاکنې د پاکستان لپاره یوه تاریخي شیبه وه. د عوامي لیګ ګوند چې مشري شیخ مجیب الرحمن کوله د ختیځ پاکستان په ملاتړ سره 160 څوکۍ وګټلې او قانوني حق یې کېدو چې حکومت جوړ کړي. خو پوځ او د لویدیځ پاکستان سیاسي مشرانو دا نتیجه ونه منله. د ذوالفقار علي بوټو په شمول دوی ونشو زغملی چې یو بنګالی دی د ټول پاکستان وزیر اعظم شي. دې سیاسي انکار د 1901 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د پوځ لخوا د سرچ لایټ اپریشن پیل ته لار هواره کړه. دا عملیات د ډاکا، چټاګانګ او نورو ښارونو کې د عوامي لیګ پلویانو، پوهانو، ژورنالستانو او عادي خلکو پر ضد پیل شول. د بنګالي وګړو وژنه، جنسي تیری، کورونو سوځونه او بې کوره کول دومره پراخ وو چې نړیوالو ته یې په وړاندې سترګې پټول ستونزمن شول. ملګري ملتونه اټکل کوي چې شاوخوا 10 میلیونه خلک له ختیځ پاکستانه هند ته مهاجر شول. له 3 لکه څخه تر 3 میلیونه پورې انسانان ووژل شول چې دا یو نسل وژنه وه. د ښځو عزتونه تر پښو لاندې شول. زرګونه ښځې جنسي تیري سره مخ شوې او میلیونونه خلک مجبوره شول چې هند ته مهاجر شي.
هند خپل سرحدونو ته راغلي کډوالو ته نه یوازې پناه ورکړه بلکې دا انساني فاجعه نړیوالو ته ښکاره کړه. په همدې وخت کې د بنګالیانو لخوا د مختار باهني په نوم یو مقاومت پیل شو. دا یو چریکي حرکت و چې د خپلواکۍ لپاره د پاکستان پوځ سره وجنګېده. هند له همدې ځایه خپل رول پیل کړ. هند د نړیوالو فشارونو، انساني ناورین او سیاسي ګټو له مخې د بنګالیانو ملاتړ وکړ. د ډسمبر په 3 په 1901 میلادي کال کې پاکستان په هند برید وکړ او دا جګړه بیا د پاکستان او هند ترمنځ یو رسمي جګړه شوه چې یوازې 14 ورځې دوام وکړ. د ډسمبر په 14 په 1901 کال په ډاکا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عبدالله نیازی د هندي جنرال جگجیت سنگھ ارورا ته سره د 93,000 پاکستانی سرتیرو تسلیم شو او دا د دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی پوځي تسلیمېدنه وه. همداراز دا تسلیمي د بشري تاریخ یوه لویه تسلیمي هم وه چې د دې سره سم د بنګلادیش په نوم یو نوی هیواد جوړ شو. شیخ مجیب الرحمن چې تر هغې د پاکستان په بند کې و د بنګلادیش بنسټ ایښودونکی وګرځېد. خلک خوشحال وو خو هیواد د ویجاړۍ، د مرګ، د درد او د غمونو نه ډک و. دا کیسه یوازې د خاورې د ویش نه وه، دا د عدالت، د پیژندنې، د ژبې، د حقونو او د انساني ارزښتونو مبارزه وه. دا هغه قربانیانو چې ژبه یې محکومه وه، اقتصاد یې ځپل شوی و او هویت یې تر پښو لاندې شوی و. همدارنګه د پاکستان د پوځ یو بل لوی شرم او بشري ظلم چې په نړیواله سطحه ثبت او غندنه یې شوی دا و چې خپله د بنګلادیش حکومت د جګړې وروسته په 1902 میلادي کال کې راپور ورکړ چې د پاکستان پوځ او د هغوی ځینې ملګري ملیشې لکه البدر او الشمس لخوا د بنګلادیش شاوخوا 2 لکه ښځې د جنسي تیري سره مخ شوي دي. ځینې نړیوالې سرچینې دا شمېر تر 4 لکه پورې اټکلوي. دوی وایي ځکه ګڼو ښځو له شرم یا ویرې راپور نه ورکوه. همداراز د جګړې ناوریني وخت اسناد او ثبتونه له منځه تللي او د قربانیانو کورنۍ ډیری وختونه د دوی موضوع پټه ساتله چې دا په نړیواله سطحه یو انساني ناورین و. خو د جګړې وروسته د بنګلادیش حکومت د هغو ښځو لپاره جنسي تیری ورباندې شوی و یو خاص نوم بیرینګونا یعنې اتلې ښځې غوره کړ څو هغوی ته عزت ورکړل شي. د نړیوالو ادارو په مرسته د هغوی د درملنې، تعلیم او ژوند بیرته عادي کولو لپاره پروګرامونه جوړ شول. نن بنګلادیش سره له دې چې په خپلو لومړیو کلونو کې له ګڼو اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و یو مخ پر ودې هیواد دی. د دوی مبارزه نړۍ ته وښوده چې یو ملت که څه هم د ټوپکونو پر وړاندې بېوسه وي خو د حق لپاره جګړه یې کولی شي تاریخ بدل کړي.